نن په کورونو کې بچي د پلار احترام نه کوي، لور د مور احترام نه کوي، نیغې نیغې خبرې ورته کوي. یاد ساتئ دا د بدبختۍ علامه ده. کله چې ستا د خولې نه ستا د مور او پلار په باره کې غلط الفاظ راووته او بې ادبي دې شروع کړله، نو یاد ساته چې ستا اخري انجام خراب دی، اخري انجام به دې خرابوي. دا ستا هغه سپین ږیری پلار، دا ستا دپاره ټول عمر یې خپله ځواني او خپل صحت خاورې ایرې کړلو، کله بهر ملک او کله په خپل ملک کې دا تکلیفونه او دا نورونه او دا خولې او دا ګرمي او دا د ژمي یخني او ستا دپاره منډې تړلې ولې او تې رالوی کړلې. اوس به ته رالګېږي ده ته به خبرې کوې. هغه مور چې ته یې وساتلې او د شپې به خوب نه ورتلو چې څوک ورې به ته نه وي ویده شوی او ژړل به دي، نن به ته هغې ته غلطې خبرې کوې. یاد ساتئ دا د بدبختۍ علامه ده. نبي علیه السلام فرمایي دا پلار ستا غوره دروازه ده د جنت، پلار دی د جنت دروازه ده، ستا خوښه ده. دا دروازه ځان له روغه ساتي چې په جنت ته ننوځي، او که ځان له ضایع کوې او خرابې دا دروازه چې خرابه دې کړه په کوم ځای جنت ته ځي چې ته لګې د پلار او د مور بې احترامي او بې عزتي کوې. او زما محترم ورونو غرض دا دی چې په دې کورونو کې بې مشر ورور دی، کشر ورور ته خبره وکړله، کشر ورور له سپېړه ورکړه، کشر ورور ته غوسه وکړه، د مشر ورور غوسه به برداشت کوي. دا اسلامي آداب موږ ته نبي علیه السلام ښودي. د کشر د مشر خپل منځ کې اخلاق، آداب، اکرام دا پکار دی. زما محترم ورونو الله دې موږ له د عمل کولو توفیق راکړي.